قدرمنو دوستانو د تبلیغي مشر او اسلامي سکالر مولانا طارق جمیل صاحب د نوم نه به څوک نه وي خبر او هغه به څوک نه پیژني. د مولانا طارق جمیل صاحب د دینی تعلیم دایره ډیره زیاته کلاو او خلاصه ده او تر دې حده پورې چې هغه د معاشرې ډیر بیلارې خلک د تبلیغ له وجې په سمه لار راوستل، حتی چې سندرغاړي او اکټران هم د هغه د تبلیغ نه متاثره شول او دغه خپل کارونه یې پرېښودل او په تبلیغ کې وخت ولګاوه. او څنګه چې هغوی په دنیوي زندګۍ کې کامیاب دي، نو همدغسې هغوی دین ته هم وخت ورکړی دی او په تبلیغ کې او د اسلام لپاره وخت لګوي. مولانا طارق جمیل صاحب د خپل تبلیغي ژوند یوه واقعه بیانوي چې څو کاله مخکې هغه اراده وکړه چې د هجړاګانو یعنی خواجه سراو خواته ورشي او هغوی ته د دین تبلیغ وکړي او هغوی د دین طرف ته متوجه کړي، ځکه چې دغه خلک هم د الله تعالی جل جلاله بندگان او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان دي، خو دې خلکو ته اسلام نه دی ښودل شوی. خو قدرمنو دوستانو چې کله د تبلیغي جماعت ملګري د دې خواجه سراو یعنی هجړاګانو دیرې ته او د هغوی ځای ته ورغلل، نو هغوی ته څه مشکلات پیښ شول. دغه هر څه به نن تاسو سره د خان کلیک په دې ویډیو کې شریکوم. خو د نورو معلوماتو درکولو نه مخکې زموږ د چینل خان کلیک د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې تاسو ته روزانه همدغسې اسلامي، تاریخي او معلوماتي ویډیوګانې میلاویږي او تاسو ترېنه خوند او ګټه واخلئ. دوستانو، مولانا طارق جمیل صاحب د خانیوال سره نږدې د خپل پلرني کلي یو واقعه بیانوي او وایي چې ماته د ډېرو مودې نه دا خیال راتللو چې خواجه سرا یعنی هجړاګان هم د الله تعالی جل جلاله مخلوق دی او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتیان دي، دوی ته هم د دین دعوت ورکول پکار دي. یو ځل یو تبلیغي جماعت زما خواته راغی چې په هغې کې څو سندرغاړي او ډانسران هم وو، خو د دین د دعوت نه وروسته هغوی توبه کړې وه او په تبلیغ کې راوتلي وو. ما هغوی ته وویلې چې تاسو زما د علاقې هجړاګانو ته هم دعوت ورکړئ. زما د کلي سره خوا کې د هجړاګانو یوه اډه وه، یو مقامي سړی هغوی سره شو او هغوی د هجړاګانو اډې ته ورغلل. کله چې دغه تبلیغي جماعت د دوی اډې ته ورغې، نو دا ټول هجړاګان ناستو او په ټي وي باندې فلم کتلو. دروازه چې کله وټکوله، نو یو خواجه سرا یعنی هجړا راووتو. بیا د دوی یو ګورو یعنی مشر چې د هغه نوم باګي و، هغه پوښتنه وکړه چې څوک راغلي دي. په دې خبره باندې هغه ورته وویل چې یو سړی دی او نور ورسره ټول ملایان دي. د تبلیغي جماعت دغه ملګرو ورته وویل چې تاسو دروازه خلاصه کړئ. کله چې هغوی دننه ورغلل، نو دوی ټول ناستو او په ټي وي باندې فلم کتلو. د تبلیغي جماعت ملګرو هغوی ته وویل چې موږ تاسو سره د الله تعالی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرې کول غواړو. په دې باندې د هغوی مشر ګورو باګي وویل چې اوس خو موږ په ټي وي باندې فلم ګورو او تاسو بل وخت راشئ. د تبلیغي جماعت ملګرو ورته وویل چې صحیح ده، تاسو فلم وګورئ، چې کله ستاسو فلم ختم شي بیا به د هغې نه وروسته موږ تاسو سره خبرې وکړو. دوستانو، کله چې فلم ختم شو او بیا تبلیغي ملګرو دوی ته وویل چې موږ اوس غواړو تاسو سره د الله او د رسول خبره وکړو، نو په دې باندې د هجړاګانو مشر وویل چې اوس خو زموږ د ریاضت وخت شوی دی، یعنی موږ د خپل ډانس پریکټیس کوو. خو د تبلیغي جماعت ملګرو ورته وویل چې صحیح ده، تاسو خپل پریکټیس وکړئ، د هغې نه وروسته به موږ د الله او د رسول خبره وکړو. دوی تقریبا 1 غنټه د ډانس پریکټیس کولو او تر هغې پورې د تبلیغي جماعت ملګري همغلته ناستو. خواجه سرا یعنی هجړاګان هم حیرانو چې دا څنګه مولویان دي چې بالکل د ځای نه نه پاسي او نه ځي. وروسته بیا مولانا صاحب وویل چې موږ ځکه دا ډانس شروع کړو چې کله دا مولویان ډانس وویني نو لا حول لا حول به وایي او له دې ځای نه به وتښتي. خو چې کله دا خلک د دې ځای نه لانړل او زموږ د اصلاح په خاطر باندې دغلته ناستو، نو نور خواجه سرا یعنی هجړاګان عاجزه شو او راغلل. ورته یې وویل چې تاسو څه ویل غواړئ. په تبلیغي جماعت کې یو ځوان طارق هم و چې په یو وخت کې په شوبز کې د ون شو ماسټر و، خو الله تعالی جل جلاله هغه ته توفیق ورکړو او د تبلیغ حصه جوړه شوه. هغه د تبلیغیانو ګورو یعنی مشر باګي سره د الله تعالی جل جلاله او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړې. کله چې هغه تر څه وخته پورې د دین خبرې وکړې، نو ګورو رضامند شو او د جماعت خلکو هغه ځان سره روان کړو او مسجد ته لاړو. ما ورته وویل چې د ټولو نه مخکې په ده باندې مونځ وکړئ. د مانځه نه وروسته ما د باګي نه پوښتنه وکړه چې ته مونځ کوې؟ هغه وویل چې د دې نه مخکې ما هېڅکله هم مونځ نه دی کړی. ما ترې پوښتنه وکړه چې کله دې د جمعې مونځ کړی دی؟ هغه وویل چې نه، ما کله د جمعې مونځ هم نه دی کړی. بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې کله دې د اختر مونځ کړی؟ نو ویې ویل چې مولوي صاحب ما نه تر اوسه پورې د جمعې مونځ کړی، نه مې د اختر مونځ کړی او نه مې تر اوسه پورې کوم بل مونځ په ټوله زندګۍ کې کړی دی، بلکې دا زما الله تعالی ته په ټول ژوند کې لومبنۍ سجده وه چې ما نن وکړه. ما ترې پوښتنه وکړه چې ته مونځ ولې نه کوې؟ کله خو به دې د اختر مونځ کړی و؟
د مانځه نه کولو څه وجه ده؟ دوستانو په دې خبره باندې هغه یو زړه دردونکې خبره وکړه. هغه وویل چې خلک زموږ نه دومره ډیر نفرت کوي چې مونږ کله مسجد یعنی جومات ته تللی هم نه یو، او که څوک ملګری لاړ هم شي نو هغه ته داسې ګوري چې کوم لوی د ګناه کار کوي. مولانا صاحب وویل چې هغه سره ما ډیره مینه وکړه او په مینه او محبت مې خپلې خواته کېنوه او ما سره یې ډوډۍ وخوړه. بیا 2-3 ورځې ما د هغه ډیر احترام وکړو او ما سره یې په ډیره مینه ډوډۍ وخوړه. په 3 ورځې راته وویل چې مولانا صاحب ته وړومبنی انسان یې چې زمونږ په شانتې خلکو ته دې دومره عزت راکړو. که نه نو مولیان خو زمونږ نه لرې تښتي. ما هغه ډیر پوه کړو چې دا دین ستاسو هم دومره دی څومره چې زمونږ دی. ته د دین زده کولو لپاره په تبلیغ کې لاړ شه او خپل ژوند د الله تعالی جل جلاله په لاره کې خرج کړه. په هغه باندې زما د خبرو اثر شو او هغه د 3 ورځو په تبلیغ کې لاړو. دوستانو په تبلیغ کې د تلو نه مخکې هغه خپل اوږده ویښتان قینچي کړل او ګیره یې پرېښوده. الله تعالی جل جلاله هغه ته هدایت وکړو او د تبلیغ په هغه باندې دومره اثر وشو چې هغه د وړومبني صف منځګزاره جوړ شو او هغه قرآن زده کول هم شروع کړل. دوستانو مولانا صاحب وایي چې په هجړاګانو کې اکثره سړي وي خو نفرت هغوی د انسانانو او مذهب نه لرې کوي. په سمه لاره باندې د راتلو نه وروسته دغه هجړه د هجړاتوب زندګي پرېښوده او پوخ د دین اړخ ته متوجه شو. هغه واده هم وکړو او د بچو پلار هم جوړ شو. خو کله چې هغه د تبلیغ نه په لومړني ځل باندې واپس راغلی نو هغه زه په یو ډیر لوی ازمایش کې اچولی وم او وی ویل چې مولانا صاحب ما خو اوس توبه کړې ده او زه اوس د دین اړخ ته متوجه شوی یم، خو زه انپړ یم یعنی تعلیم مې نشته. د ډانس نه بغیر ماته هیڅ هم نه راځي او نه زه د کار عادت یم. د دې دپاره واده وکړئ چې تر څو پورې زه ژوندی یم یا ته ژوندی نو زما خرچه به ته اوچتوې. مولانا صاحب ویل چې دا ډیر لوی ازمایش و ځکه که ما په دغه وخت کې د هغه د خرچې ذمهواري نه اخیسته نو ممکن وه چې دغه هجړه مایوسه شوی او د هغې ګناه زندګۍ ته به بیرته واپس تللی و. بهرحال مولانا صاحب هغه سره واده وکړه چې تر څو پورې ژوندی وي نو د هغه خرچه به اوچتوي. د دغې ښه سلوک او د دین په لاره کې د تلو نه وروسته د هغه زندګي داسې بدله شوه چې دغه هجړه بیا وروسته نور ډیر هجړاګان د دین په لاره کې ولګول او په دغه کې موږ سره مدد وکړو. په هغوی باندې توبه ویسته او د تبلیغ په لاره کې ولګول او په نیغه او سمه لار باندې روان کړل. دوستانو د الله تعالی نه تل دا دعا غوښتل پکار دي چې هغه مسلمانان په هر دور کې د هر قسم فتنې نه په امان وساتي او الله تعالی د هر مسلمان ته دا توفیق ورکړي چې هغه په خپل ذهن او په خپلو مزغو کې پیدا کېدونکي سوالونه په قرآن شریف او احادیثو کې تلاش کړي او د هغې جواب پکې پیدا کړي او موږ ټول د الله تعالی رښتینی مسلمانان جوړ کړي. د مولانا طارق جمیل صاحب د دینی تعلیم دایره ډیره زیاته کلاو او خلاصه ده او تر دې حده پورې چې هغه د معاشرې ډیر بېلارې خلک د تبلیغ له وجې په سمه لار راوستل. حتی چې سندرغاړي او اکټران هم د هغه د تبلیغ نه متاثره شول او دغه خپل کارونه یې پرېښودل او په تبلیغ کې وخت ولګاوه. او څنګه چې هغوی په دنیوي زندګۍ کې کامیاب دي نو همدغسې هغوی دین ته هم وخت ورکړی دی او په تبلیغ کې او د اسلام لپاره وخت لګوي. دوستانو د الله تعالی نه تل دا دعا غوښتل پکار دي چې هغه مسلمانان په هر دور کې د هر قسم فتنې نه په امان وساتي او الله تعالی د هر مسلمان ته دا توفیق ورکړي چې هغه په خپل ذهن او په خپلو مزغو کې پیدا کېدونکي سوالونه په قرآن شریف او احادیثو کې تلاش کړي او د هغې جواب پکې پیدا کړي او موږ ټول د الله تعالی رښتینی مسلمانان جوړ کړي. دوستانو په همدغه دعا باندې خپله نن ویډیو ختموم. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره زموږ د چینل نه په واتساپ او فیسبوک باندې هم شیر کړئ او د خدای په امان نه مخکې له تاسو نه یوه هیله لرم چې زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته د تل لپاره میلاویږي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. د بلې راتلونکي ویډیو پورې د تاسو دوستانو نه اجازت غواړم. د خپل ځان او د خپلې کورنۍ او ملګرو ډیر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.